یو سړی چې رور وینو تا تګې ناست ضرور وینو یو سړی چې راپاسي د دولت د پاره هغه ورځې پلار مړ کړی پلار ولی ولا ځوان عمر ډیر را تخکارېده د مال په بل طریقې ماته نه پاتې کېدو نو مال چې راشه مړې کنو د شپې د بالغ ترګړ په دې مړای ورکړې دی وجلې اوس ما چې پته ولګېده چې دا پلار ولی مړ کړ دا چل دا پلار ځکه مړ کو چې دې پلار په لاهور کې ډمې ساتلې وي او دیگه نه بتلو په لاهور کې به پیسې په ډمو التباج کولې نو زوی ورسره دا چل نو خبره چې ماته چې یاره دي چې دا به ګناهي کوي مال ګناهونو پسې مګر دا خدای دې ما معاف کی خدا سے حرامي ژوندې پرې خل نه وکړ مال خدای مې دې نه ګناهګارۍ پدې تاسو پوه شئ نو عزیزانو یو حال لګېدلې دی په دې ملک کې یو حال دی که بازارونو ته ورشي که دکانونو ته ورشي هر سړی په دې طاق کې وي چې مرداره به چرته په دې طاق کې نو چې د یو سړي شپه ورځ تصور مرداره شپه ورځ او دا سړی مړ شي نو د مرګ نه وروسته د قبر به هم د جنت د باغچو نه یو باغچه خپل ملک ته لږ وګورئ ما ته څه ضرورت دی د تفصیل بیانولو خپل ملک ته وګورئ زه یې ونیوم او د شب قدر قلعه کې یو کال قید کړم نو کله کله به بار اجازت راته شوی او بار به ګرځېدم نو یو سړی په ډانګورو ګرځېدو ما ورته چې هلکه دا خپلې خوږ تا نه چې غوسه کړې ده ما ته وی کېنه نو د سړک په غاړه یې کېنولم وی چې قصه داسې وه چې زه د باجوړ نه پاس دغه غرونو یم اوښان مې ساتلي نو زما یو اوښ لیونی شو چې لیونی شو نو ما پسې شو چې ما پسې شو زه مخکې اوښ را پسې منډې ویلې د غره بیخ کې ادیره ده هلته هغې کې یو سمسته غوندې وه په هغې کې ورننوتم تی چې دې بلا نه اوس خلاص وی دا اوښ راغی او دغه سرنګ په دې خوله کې راته سملاستو او دا بوتاړې په سرنګ کې کېښو مطلب یې دا و چې راوځې به پکم وی سرنګ کې زه ناست وم چې ډېر ساعت تېر شو نو نظر مې ولګېدو لږه رڼا شوه چې ګورم مړی پروت دی ډانچه ده غوښه پې پورې نشته وډوکي پراته نو یو اجدها پرته ده لوی مار چې زما د دې پتون عمره وې غټه وه هغه هم دې مړي سره اوږده پرته ده او د هغه اجدها په دې سر باندې د دې کټې ګوتې عمره یو سپین لړم ګرځېدو او د هغې هغه شرار آواز دغه لړم چې و داسې شرار یې کولو لکه د پاس نه چې اوبه را پرېوځي یو نیر را خلاصي د پا نه او شرار کوي داسې د هغه لړم شرار آواز کوي اوس دا لړم
10 منټه چې تیر شي نو لاړ شي د دې مړی د کوپړای لا یو ټک ورکی چې ټک ورکی نو دا کوپړای داسي چو غوندې आवाज ورکه مې خیال کولو چې اوخ نه د منډه والے په بل قهر واره دا اجدها چې دا د لړم د وجه رپینا او نه غک کوي غلې پرتا ورکه مې خیال وکړو چې ته خاصم مړې یا به دا مار خوري او یا به دا لړم خوري خراشه دا مار خو د غضب نه خلاص کا وې کېړای مې رويستا او دا لړم مې د اجدها د سرنا داسې ووالو او په کېړای مې مړ او چې مې مړ کوې زما کېړای په لاس کې رشوا چې رشوا دا اجدها رو غوندې وخوځېده او پوه شوه چې لړم خو لرې شو نو روانه شوه بار په دې سوري وتا چې وطنو د دې اوخ دا بوتار چې دی په دې باندې د اجدها چک ولګولو چې چک یې ولګولو نو ویلې دا اوخ چې دی کل بل یو لس سیره پاتې شو ټول راغون شو او اوس وځېدو او ایره شو او اجدهام بیا راننوته او هغه د مړي لاش سره سملاسته زه چې 1.5 ساعت پس تیر شو دا اوخ وځېدو نه چې بار وتما نو دا اوخ می چې ولیدو نو یو لته مې د غسینه په دا خېټه کې ورکړه چې بیړه د غر کشه په ما خو د مرګ تیر وی چې لته مې ورکه زما د خپتر ګوډې ګوډې پکې نه نواته ځکه چا خو یې راشه و بس وې خپېنه مې غوښې پرېوتې چې غوښې پرېوتې چې تر کوره را رسېدم او صاحب وې اسپیټال ته چې را رسولم ډاکټرانو ولیدم ویاله په بیخ کې چې دا خپه پرې کوي کې نه بالکل ټول اوس به پویزن کېږي دغه زهر بشي ټول بدن وې دا خپه رانه بیخ کې غوسه که دا ویل ما سره دا چل شوی عزیزانو عرض مې دا و چې حدیث کې راغلی دي صحابه ورسره پیغمبر په لاره روان چې په لاره روانو نو یو 2 قبره یې ولیدل او وی فرمایل چې هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار وما يعذبان فی کبیر سلوه ګناه نه وکړي او خدای رانی ولی نو د قجوري یو ډکه راواغستو آی په منځ 2 کو نیم ډکه په یو خبرو او ټومبلو نیم په بل صحابه ته وی چې دا شین ډکه د خدای ثنا وای چې ترکمه دا ډکه شین وینو په دې مړو به عذاب نه صحابه ته وی چې صحابه کده دې یاري نه وي چې تاسو به بیا سبا مړ نه خخوي نو ما بنن دعا کړې وي چې په دې څه عذاب دی چې دا خدای تاسو ته وکړي او خی درته ځکه نه چې بیا به دې یاري مړ نه خخوي چې دې قبر کې خو ډېر لوی مصیبت دی تاسو خیال راکړئ نو صحابه تاسو کو چې دې څه ګناه کړی و دې مړو ودا یو مړی داسې و چې تشي متیازي به وکي او 10 به نه چولو د تشو متیازو ساس کی به په بدن پرې وته